چې حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کم انسان چې مونځ اونکه نو دی به د قیامت په ورځ د قارون سره او د فرعون سره او د حامان سره ملګري. قارون د موسی علیہ السلام لوی دشمنو چې ځمکې ځان ته جذب کو ځان ته راخ کو، او فرعون هغه کسو چې د خدای دعوی کړې وه، او حامان د هغه وزیرو. نو فرعون چې د خدای دعوی کړې وه او الله بیا په دریاب کې غرق کو، وی دا سړی چې دا منځ نه کوي نو د الله ذوالجلال د حکم مطابق به دی د قیامت پر ورځ د دغه ظالمانو کافرانو سره ملګری به الله دې مساتي. او یو بل حدیث کې ظاهر داسې راځي چې من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چا چې قصدن منځ اونکو پرېښود. یو خو یو سړي ته عذر پېښ شي نو قضا به وکړي، او یا د منځ دپاره عذر شته دی نه، په ولاړه نشي کولی، په ناسته دې وکړي، په ناسته نشي کولی نو په ملاسته دې وکړي، په اشاره دې وکړي. زه بیا هم یو انسان دی مثلا داسې سخت عذر پرې راغی چې هغه بعضې اعذار شته دی چې هغه په وخت کې مانځه ته جوړ نه شو، بې عذره چې مونځ یو سړي قضا که ویې نه که، د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي دی کافر شو وی فقد کفره. او د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مذهب هم دا دی چې دی کافر دی، هغه د حدیث ظاهر ته ګوري، لکه څنګه چې سړی د کفر کلمه وی یا بت ته سجده وکړي او دی پې کافر کېږي. امام احمد ابن حنبل هم دقه وی دی کافر شو. زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه د حدیث یو توجیه کوي، هغه وی د کفره دا معنا چې یقینا خو سړی کافر کېږي نه، خو د کافرانو کار یې وکړه کفر ته نږدې شو. تر دې حده پورې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي څوک چې قصدن منځ نه کوي د مسلمانانو مقبره کې مخه خوي. پام کوئ چې د مسلمان مقبره کې دله ځای ورنه کوي، دا پلیت دی، نجس دی، ګنده دی، د پاکو خلقو مقبره کې دی خخ نه کوي. 15 منځونه دي، 15 عذابونه الله مقرر کړي، صاحب د عیني لیکلي دي. 15 منځونه د سار او ماسپښین او مازدیګر او ماښام او ماسخوتن، او 15 عذابونه، یو د قبر، یو د زنکدن، یو د قبر نه پاسېدل، بل د پل صراط او اخیری د جهنم. د سهار په مانځه دغه نه خلاصېږي، د ساده وتونه نزعې نه، زنکدن نه، او د ماسپښین په مانځه د قبر د عذاب نه خلاصېږي. او که نه کې د سهار مونځ د زنکدن سخته به یو که د ماسپښین نه کې د قبر عذاب به دا عذاب د خدای په علم کې چالو شو، خدای هر کله په چالي. بلکې حدیث کې راځي چې دا یو چغه، دا دونه چغه وایي چې سوا د انسان او د پیرینو د حیوانات یې موري، داسې مضبوطې چغې دی وباسي. تړلی پروت دی، قبر خو د جهنم کنده دی او جنت باغ دی، نبي علیه السلام فرمایي. بل پکې درېیمه خبره نشته. ورپسې بیا د قبر نه پاسېدل دي. نو حدیث شریف کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کوم نیک عمل انسان دی او بله شپېله ووالي چې خلک د قبرونو نه پاسي، نو دې به نیغ سترګې وغړئ، اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، چې سترګې دې وغړئ نو یو خشته ښکلی شکل به راشي، ده ته مخامخ ودرېږي، دی باید تپوس وکړي ته څوک یې، د ما بیا سترګې پته ولګېږي، ستا د دې مخ نه خو ما ته تازګي معلومېږي، ستا د مخ خو ما ته داسې خوشحالي ته راوځي، ته څوک یې؟ ابه ورته وایي زه ستا نیک عمل وم، دنیا کې زه ستا د پاسه سور وم او ته مې خپلو مزو ته نه پرېښودی، پابند کړی مې، او نن زه تا له راغلی یم، د ما د پاسه به سور شي او د الله حساب کتاب میدان ته به دې بوځم. نه ورته ټیټ شي او دا مسلمان نیک عمل انسان پې د پاسه سور شي او میدان د حساب کتاب ته یې بوځي. او چې کوم سړی بدعمله دی چې سترګې وغړوي او خاص شکل باندې سترګې ولګي، ته څوک یې لومبی سترګې مې پته ولګېدې، ستا د مخ نه خو ما ته غم راځي، هیبت او یره را باندې راله، وایي زه ستا بد عمل وم، دنیا کې ته د ما د پاسه سور و مزې دې کول، اوس ټیټ شي چې زه در باندې سور شم او میدان د حساب کتاب ته دې بوځم. نو مشکات شریف کې حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه سره هغه چوکۍ دا سړی پې غوی نه وي، د ستنې والا چوکه، دا سړی را ټیټ کړي او پې د پاسه سور شي او شانه والا هغه چوکۍ ورکوي او نیغې د حساب کتاب میدان له بوځي. او کم سړی چې بعضې نیک عمله بلا بل شان وي، هغه چې سین سترګې وغړئ په دې لاسونو خپو کې به الله د وزر و طاقت پیدا کړي، دته به یو خشته رڼا ښکاره شي، نو دی به نیغ وروالی هغه رڼا له به ځان ورورسي، هلته چې ورورسي هلته به ورسره فرشتې په جګړه شي،
فرشتې به څه کوي؟ وی دا راته خشته ښکاره شو، دا لاسونه خپې ملق کړو، دلته راورسېد. وی دا کوم ځای دی؟ دا خو جنت دی، جنت دروازه نه ځای واپس. عملنامه راسره شته؟ نه مونږ سره خو عملنامه نشته. او عملنامې نه بغیر دلته څنګه راځي؟ ځای چې حساب کتاب وشي نو بیا وی یاره مونږ خو حساب کتاب نه یو خبر، خو قبر نه پاسېدو لاس پې مو خوځو دلته رالو. هغې به ورته وایي چې دا عملنامه یو ګیټ پاس غوندې دا خلک چې یو ځای ته ځي که نه یو پاس ورسره وشه عملنامه راوړه چې نه خو تاسو مونږ نه پرېږدو. وایي په دې بحث و تکرار کې به د الله طرف نه به ورته اواز وشي چې ای فرشتو دې سره بحث مه کوئ، دا زما ډېر نیکان بندګان دي، دا بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي. او بعضې خلک به دی چې دا سترګې وغړئ نو په دا سپېمو کې به ورته زنځیر واچوي او راکاږي به پل مخې، دې به چغې وایي چې صبر وکړئ ما سره خو حساب کتاب وشي که نه. ای به ورته وایي تا راوړي سړي چې دا سره حساب کتاب وکړو. سپېمو کې به زنځیر ورته واچو. کم زنځیر؟ الله ته مو ساتئ. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي دا د وجود به مغټي، داسې به نه لکه د پاکستاني وجود چې دی، مضبوط وجود به یو غاښ به د احد د غر عمری. د سپېمو کې به ورته زنځیر واچوي او د هغې زنځیر یوه کړی که د دنیا په لوی غر کې دی نو دا غر به زرې زرې ځکي، هغه ورته واچوي د سپېمو کې او راکاږي به. او بعض انسان به دی چې د هغه دا شکل به د خنزیر او جهنم ته به رواني، د بعض انسان شکل به د خري جهنم ته به رواني، د چا سر به لاندې خپې به پورته او جهنم ته به رواني. الله دې مساتي. نو صاحب د قرطبي دغه حدیث کې لیکي، نه خطا شم، عیني صاحب د عیني شارح د بخاري هغه لیکي چې کم انسان د مازدیګر مونځ کوي د قبر پاسېدل به مزیدار دی، او چې کم انسان د مازدیګر مونځ نه کوي ته صلات وسطا ویلې شوی دی، د مازدیګر مونځ کم انسان نه کوي د قبر نه پاسېدل به په دغه تکلیف باندې وي. د مازدیګر د مانځه روڼ ګوره ډېر لوی اهمیت دی. دغه وخت کې او د سهار د مانځه وخت کې فرشتې بدلېږي. دا ولې فرشتې چې د مازدیګر مونځ سړی وکړي دا روانې شي اسمان ته لاړې شي، نورې راشي شپې لپاره. هغه د شپې فرشتې چې کله راغلي وي چې سهار مونځ وشي نو هغې بیا بر اسمان ته خېږي، دروازې نورې فرشتې راشي. نو الله یې تپوس کوي، الله پې خبردار دی خو تپوس کوي تاسو چې راتلی بنده څه کول؟ وایي چې مونځ یې وکړه، الله مونځ یې وکړه، الله خوشحاله شي. چا مونځ یې کړي تاسو چې راتلی څه مو کول؟ مونږ خو الله ډېر انتظار وکړو خو هغه کمبخت مونځ ونه کړو را روان شو، خدای پاک پسې ونه خفه کېږي. او ورپسې بیا د سورات یو لار دی، یو پل سورات دی د جهنم په شا باندې. د حشر د میدان داسې دی لکه جزیره غوندې، او جهنم پتې ګیر چاپېره خدای تاو کړي نو بله لار بني چې ته حشر د میدان نه جنت ته دې په کومه بځې. نو یو پل دی سورات، نری پل دی، نری د ویښته نه باریک او د تورې نه تیره، او چې کوم مسلمان نیک عملي لکه د برېښنا غوندې او څوک لکه د هوا غوندې. او که ته دا څنګه نن سبا خو هغه مثالونه درته خدای پاک ښوولي دي، هغه ځای نه تور بیلې نه بجلي په دا نري تار کې را روانې شي دلته په سیکنډونو کې را رسي. د ټېلیفون دا تار هم لا نشته، په کوم طرف په هوا کې دا اواز په کوم ځای نه را رسېږي. اوس خو هغه نظام ختم دی. دلته به کاغذ ورکړې او په سعودي کې به وځي مشین کې، دلته کاغذ ولیکه هغه مشین کې ورکړه، هلته سعودي کې به هغې نقل وځي. نو به هر صورت چې کوم سړی نیک عمله دی خدای به نیک خدای پاک پورې باسي، او چې کوم سړی بد عمله دی نو په دغه چې د خدای طاقت ته سره نه د خدای توفیق نه، نو په دغه پول باندې څوک نه شي بیا ژر تللی شي، یو پکې غورځېږي، په هغې بیا دی نه شي تللی. نو صاحب دا عیني لیکلي دي چې کوم سړی د ماښام مونځ کوي د پل سورات تل به ورته الله آسان کړي، او چې کوم سړی د ماښام مونځ نه کوي نو بیا په دغه پل سورات دی نه شي تللی، به خامخا لاندې غورځېږي. پل سورات باندې تلل عبور ممکن نه، جهنم ته به غورځېږي نو بیا به خدای وباسي. او ورپسې لویه سزا د جهنم ده، الله دې مساتي. مختصر درته وایم خو ډېر اوږد حدیث دی. جهنمیان چې کله جهنم ته وغورځېږي دا وجود به پکې سوځي، دی به چغې وایي، دی به اوږې به شي اوږې، الله ته به چغې کوي خدایه مونږ له ډوډۍ راکړه، اوږې شو. نو زقوم د مارجړی بوټی دی، تریخ هم دی، ستغ هم دی، غنم دی پکې، ابه وله وټکوي نو وروبړې وخوره. نو چې دی هغه خولې ته کېدي خو غریب اوږې دی، څه به وکړي؟ نو مړی کې به ونښلي، دی به چغې کوي خدای پاک اوبه راله راوړئ. الله به فرشتو ته حکم وکړي ورشه اوبه واله راوړئ، نو اوبه واله راوړئ. نو هغه اوبه به څه وي؟ ابه د جهنمیانو دا وینې زوې به د جهنم په دې ویښ کې به یو ځای کېږي، دن کې به پرتې وي، دا چې کوم نوونه ترې بېږي وینې، ابه واله دا اور په لوښي کې راوړي، دا کلیچې دي دې کې به واله راوړي، او د دې مخ ته به یې رانږدې کړي. یشوي الوجوه، وجوه قرآن کې الله فرمایي، چې دې مخ ته رانږدې کړي نو حدیث کې راځي دا مخ دا سرمن به یې په هغه لوښي کې را پرېوځي، مخ باید تشه ډوکې پاتې شي،
او په دې خوله به یې ورواړې دلته کې مرۍ کې بلا نښتې ده فقطعت امعاءهم دا کلمې به ترې لاندې وغورځوي او دا باقي اوبه به راوالي په دې سر به یې ورته فرشته ورواړو دغه خو خوراک دی او که شکل خراب شي اوس بیا ترې واپس انسان جوړ شي چې دې عذاب دا خوند وسکي او وجود یې دومره غټ چې دې کوم ځای کې پر لت غځي او کیني ابه دومره لکه 48 میله مزل جدې نه مکې مکرمې پورې مثال نبي علیه السلام ورکړی 48 میل کې به د ناستې دی ویله ده دومره غټ وجود چې ښه دی وسوځېږي ښه چغې وباسي ویلي به چغې وي الله ته او زر کاله دی یو روایت کې او یا زره کاله به چغې وي یا خدای پاکه خدای پاکه په مونږ باندې لاول به د جنت هغه داروغه ته چغې ووایي هم وله جواب نه ورکوي نو چې زر یا او یا زره کاله چغې ووایي نه به ورته وایي انکم ماکثون د خدای د خوښۍ مطابق څومره د خدای خوښه د هغې پورې به پکې یې نو څه چغې وهئ نو بیا به الله ته چغې ووایي یا زر یا او یا زره کاله نو خدای به جواب ورنه کړي نو بیا به وایي تاسو راځئ چپ کېږو په صبر خدای خوشحاله دی چغ ویش به هم نه کوو نو زر یا او یا زره کاله اختلاف د روایت کې دي به چپ وي غږ به نه کوي بسواؤنا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص که چغې وو که چپ کېږو په دواړو کې نه خلاصېږو بیا به الله ته چغې جوړي یا زر یا او یا زره کاله چې بیا الله ته چغې ووایي الله به جواب ورکړي څه جواب به ورکړي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ کورې شئ چې ما سره خبرې ونه کړي چې کوم بدعمله مسلمانان دي خوا به خدای وباسي او چې کوم کافر دي اب په جهنم کې پراتی نو تذکرہ کې قرطبی لیکلی دی حدیث نقل کړی دی وی پراته وي او جهنم کې لاندې به سیخونه میخونه د خپو کې به ننوځي وینه او زونه به بیږي نو بیا به یو کافر الله راوالي فرشتو ته به حکم وکړي د اوسپنې په صندوق کې به بند کړي نو هغه صندوقونه به د یو د بل د پاسه ته به ته کېږي اور به پکې بلیږي لکه څنګه چې زمونږ په دې خښتو په دې بټۍ کې د خښتې قط په قط پرتي دا اور پکې بلیږي او د جهنم سر به خدای بند کړي نه ختمېدو پورې سزا به ورته ملاویږي دا کافر سزا ورې ایمان الله دې مو ایمان محفوظ کړي سړی ایمان یوړه او سزا ملاو شي او ځل خو به وځي که نه او که سړی کفر سره لاړ خو همیشه لپاره تبۍ ده نو جناب د ماسخوتن لمونځ چې سړی پابندۍ سره کوي ولې کې حکمتونه الله اخري ماسخوتن یو سړی پاسي ابه د ماښام خامخا کوي ځکه ماسخوتن خو د خوب وخت تیاره وخت دی ابه د مازدیګر هم کوي او بیا د ماسپښین هم کوي هر یو لمونځ کې سار یو سړی پاسي او خو سار پاسه ماسپښین دی ولې ونه کوي مازدیګر دی ولې ونه کوي ماسخوتن لمونځ چې سړی کوي الله به جهنم د سزا نه ساتي که نور څه عذابونه پي قبر کې به یې خدای وباسي د حشر په میدان کې به خدای سزا ورکړي خو جهنم نه به خدای پاک محفوظ وساتي نو دا اوږد حدیث امام قرطبي رحمت الله علیه نقل کړی دی او دا 15 منځونه دي او 15 سزاګانې دي زمونږ خلک خو صرف روژه کې جوماتونه ډکي او د روژې نه بغیر د هر یو سړی خپل کاروبار پسې یو خوا منډه او بل خوا منډه جناب دا د خدای حق دی دی نه خلاصېدی نه شي خامخا به مونځ کوې که مونځ دې نی که نه نو خامخا ړومبی چوکۍ په پل صراط د مانځه ده د ایمان ده دویمه د مانځه ده چا سره ایمانی عمل نامه کې به لیکلي دا مؤمن دی دا کافر دی چې مؤمن وي ځه مخکې او چې کافر وي هغه ځای نه به ورغورځوي او چې دویمه چوکۍ راځي به د مانځي وګوره منځونه یې کړي دي که نه څونه عمر یې سعد صاحب دی 80 کاله عمر یې 15 کاله نابالغ او دا 15 کاله د بالغ او 15 کاله څونه منځونه جوړېږي د ورځې 15 دي په میاشت کې 15 کې ضرب ورکړه دونه شو کال کې ضرب ورکړه 12 کې دومره جوړ شو دومره کلونه منځونه دې څونه یې کړي دي نو که د فرض منځونه هغه مړه کړي خو یې خلاصې او که نه کړي نفل یې وګورئ که نفل یې کړی پکې ولې حسابوي او که نه بیا کوي نو هغه ځای نه ورلړئ هغې نه پس بیا د روژې ورپسې د زکات ورپسې د حج دا پاټکونه چې څنګه مونږ ته چوکۍ پاټکونه لګېدلي نو خبره مې دې پورې کوله چې مونځ اهم عبادت دی دا رب العالمین سره مناجات دی خدای سره رازداري ده الله ته ودرېدل دي خپل محبوب رب ته ودرېدل دي با پکار دی چې مسلمان د مانځه پوره پابندي ساتي د دنیا کار کوي ټول د ورځې 15 منځونه کې را یو ځای کې نیمه ګنټه پرې نه لګي نیمه ګنټه هم سړی الله له وخت ورنه کړي هغه الله چې موږ له ژوند را کړی دی موږ له مال را کړی دی موږ له اولاد را کړی دی موږ له عزت را کړی دی موږ له حیا را کړی دی موږ له پرده را کړی دی موږ له خدای کم نعمت نه را کړی د دنیا هر قسمه نعمت چې څوک غواړي روژه کې خدای پاک څومره نعمتونه درکوي دغه خدای ته بیا موږ ولې ونه درېږو ان شاء الله آینده جمعه کې د مانځه مستقل طریقې دا اودس او دارنګې د مانځه چې کوم مستون و مستحبات دي هغه راته ان شاء الله آینده جمعه کې بیان کړم دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ نه راضي شي خدای پاک موږ د مانځه توفیق راکړي الله موږ د مانځه پابندۍ والا جوړ کړي